يا من له ستر علي جميل هل لي إليك کم خلق چې ګندګي خوري ګندګیر خلق دې نور ګندګیر جوړي داغي سپورټ او داغي تعاون او مرسته موږ نه کوو كرما فأنت لمن رجا کم یو سړی چې هغه بدکار دی زناکار دی دا چې کله گرفتار شي دا د جیل نه څوک را آزادوي دائما کله چې یو چرسي او پوډري مسلك المحا چې چرس خرڅوي پوډر خرڅوي آیس خرڅوي دا چې کله حکومت گرفتار کی دا د جیل نه څوک را آزادوي کله چې یو غل غلا کوي او په غلا کې گرفتار شي حکومت یې ونیسي دا د جیل نه څوک را آزادوي سفارش نه څوک ورځي هلته په خپله باندې معاشره ګنده ده يا من غل کې زړورتیا چا پیدا کړې ده په ډاکو کې زړورتیا چا پیدا کړې ده او په دې چرس او پوډر خرڅوونکي کې زړورتیا چا پیدا کړې ده دا موږ تا پیدا کړې ده که ما او تا تعاون نه کولې او موږ د الله نه یېرېدلې اته و پته وی چې اسې مرا پسې څوک نه راځي ځان پسې تورې دروازې نشم بندولی سله د چرس خرڅومات سله غلا کومات سله ظلم کوم قتل ولی کوم اته پته ده چې زما وروسته خلک شته دی زما سپورټ شته دی معاشره اصل کې ګنده د دې نه ده خفه کېږو به نه صفا صفا خبرې به کوو په دې ظالمانو پسې موږ جیلونو ته نه ځو جیلونه موږ را ازادو نه هغه کم وکیلان چې د دیو دپاره کیس لړاوي دا ظالمان نه دي که دې وکیلانو که هغه هر څوک وي که هغه عالم دی او که غیر عالم دی که هر څوک دی خو چې د ظالم وکالت کوي دا ظالم دی که د چرته د وکالت نه کولی د ظالمانو هغه ویلی چې زما لپاره خو څوک وکالت هم نه کوي جرت کولی شو په آینده کې بیا نه شو کولی او هغې خو یې زموږ د پیسو څه کار دی بس پیسې موږ ته میلاویږي دې باب کې به نور تفصیل کوو په دلایل کتاب و سنت هغه اول زه ذکر کوم چې د ظالم سره مرسته کول د ګناه په کار باندې چا سره تعاون کول دا په خپله باندې ګناه ده الله رب العالمین موږ ته قاعده کلیه ذکر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى یو بل سره مدد کوئ د نیکۍ په کار باندې د تقوا او د پرهیزګارۍ په کار باندې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان د یو بل سره د ګناه په کار تعاون مه کوئ د ظلم په کار باندې تعاون مه کوئ ځکه واتقوا الله د الله نه ویرېږئ الله به دې سزا درکوي ان الله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکوونکی دی که ته ظالم مرسته کې په ګناه چا سره تعاون کې نو څنګه چې دغه کوونکي ته سزا میلاویږي تا ته هم سزا میلاویږي